په ډېرو مذهبونو کې چې دی روژې نیولې کېږي، فاسټینګ کوي. خو زه به تاسو ته نن ریل ساینټیفیک بینیفټس د روژو ویمه. د دې نه مخکې زه تاسو ته اول ستاسو د باډي 3 داسې غټې مسلې ویمه چې هغه هر چاته کیدی شي، او څنګه روژې نیول چې دی هغه د دې 3 غټو مسلو نه مونږ بچ کوي. نو نن به مونږ د روژو نیولو فایدو په باره کې خبره کوو. د ټولو نه اولنۍ مسله سیل ارګانیلز ډیمیج کېده. تاسو ته پته ده چې زمونږ باډیز د سیل نه جوړه ده، او دا سیل چې د وړو وړو حصو نه جوړ دی چې هغې ته مونږ وایو ارګانیلز، او دا ارګانیلز چې دی زمونږ په باډي کې خاص قسمه کار کوي. نو د دې سیل ارګانیلز ډیمیج کېده د دوو وجو نه کېږي. اولنۍ وجه چې ده چې څوک ډېر زیات سموکینګ کوي یا ډرینکینګ کوي، د هغوی په باډي کې چې دی پری ریډیکلز دي، د هغې پری ریډیکلز د وجې نه هغه سیل کې کم نیوکلیس کې ډي ان اے هغه ډیمیج شي، او ډي ان اے چې دی دا یو انسټرکشن مینول دی چې دا کار نه کوي. نو هغه زمونږ باډي سیل ارګانیلز چې دی هغه به هم پراپرلی صحیح کار نه کوي. نو د دې د وجې نه چې دی سیل ارګانیلز ډیمیج کېدی شي. او دویمه وجه چې ده هغه د ډېر زیات خوراک نه ده، چې کله مونږ ډېر زیات एकदम خوراک وکړو. په روژو کې خلک د روژه ماتي نه پس एकदम ډېر زیات خوراک کوي، نو هغه هم د سیل ارګانیلز ډیمیج کېدو وجه جوړېدی شي، او د دې سره زمونږ باډي چې کوم ارګنز دي هغه صحیح کار نه کوي. نو زمونږ کوم د فود ډایجیشن کولو والا ارګن دی هغه هم صحیح طریقې سره کار نه کوي، او د دې سره زمونږ امیون سیستم چې دی هم کمزوري کېدی شي، او مونږ ته په اسانه باندې هر قسمه بیماري لګېدی شي. دویمه غټه مسله چې ده هغه پیتوجنز اټیک. نو هغه مایکرو ارګانیزم مثال کې طور پر وایرسز شو، بکټیریا شوه، هغه چې زمونږ باډي ته نقصان رسوي هغې ته پیتوجن ویلی شي. او دا مونږ ته د فود نه هم راتلی شي، د خوراک نه هم راتلی شي، یا د ماشي د چیچلو نه هم راتلی شي، یا د هغه انسان سره میلاوېدو نه چا کې چې هغه انفیکشن وي، هغه پیتوجن وي. نن سبا به تاسو نیوز هم ګورئ، او د پیتوجن په باره کې به تاسو ته ډېر زیات معلومات وي چې دا څومره ډېر زیات او زر خپرېږي. او دریمه غټه مسله چې ده هغه پروټین مسفولډینګ دی. تاسو ته پته ده چې زمونږ په سیلز کې څومره هم فنکشن کېږي هغه د پروټینز د وجې نه کېږي، او دغه پروټین زمونږ په ډایجیشنز کې او په مسلز بلډ کولو کې یا په برین کې نیو سیل جوړولو کې ډېر زیات هیلپ ورکوي. مثال کې طور پر زمونږ برین سیلز چې دی هغه د نیورون سیلز نه جوړ دی. نو دغه نیورون سیلز کې مختلف قسمه پروټین چې دی جوړیږي، او هغه پروټین زمونږ چې دی د سوچ کولو صلاحیت سیوا کوي. نو که دغې پروټین کې څه مس فولډینګ رالو یا څه چینجز پکې رالو، نو هغه پروټین به چې دی بیا صحیح قسمه کار نه کوي. د دې دوه وجې کېدی شي، یا چې دی ډېر زیات یا خوب نه کول، او یا چې ډېر زیات په سټرس کې چې دی اوسېدل. د دې د وجې نه چې دی وایټ میټر هم کمیږي، او انسان کې چې دی کاګنیټیو ایبیلیټي هم کمیږي. د دې دریو غټو مسلو سره ډیمیج سیل ارګانیلز، پیتوجن اټیکس، پروټین مسفولډینګ، د دې سره سره زمونږ په باډي کې یو داسې پروسس کېږي چې هغې ته مونږ وایو آټوفیجي. په دې کې آټو مینز بای اټسلف، فیجز مین ایټ اټسلف، مطلب په خپله ځان خوړل. نو دا یو داسې ښکلی پروسس دی چې په دې کې زمونږ باډي سیلز هغه کې یو ارګانیلز دی چې هغې ته وایي لایسوسوم، او هغه لایسوسوم زمونږ په سیلز کې هغه وایرسز، بکټیریا یا انوانټډ میټیریل چې دی هغه څه کوي، د هغې نه انرژي جوړوي. او دا پروسس هله کېږي چې کله زمونږ باډي ته خوراک نه میلاویږي. نو چې څوک هم خوراک کوي نو په هغې کې د لایسوسوم ضرورت نه وي، خو چې څوک انټرمیډیټ فاسټینګ یا فاسټینګ شروع کړي، نو هغه سیل ته چې دی هغه شانتې خوراک نه میلاویږي. چې هغه ته خوراک نه میلاویږي، نو هغه کې څومره هم دننه انوانټډ میټیریلز وي یا وایرسز، بکټیریاز وي، هغه خوړل شروع کړي. نو د هغې د وجې نه چې دی هغه سیلز یا د ارګن چې دی ډیټاکسیفیکیشن وشي، نو هغه سیلز ختم کړي. نو انټرمیډیټ فاسټینګ چې دی ډېر زیات فایده ناک دی. هغه ډیټاکسیفیکیشن کوي د انوانټډ سیل یا د هارمفول سیلز،
او دا کنسپټ چې دی یوشوګي نامي یو ساینټسټ چې دی هغه پیش کړی دی او په دې باندې هغه نوبل پرایز هم اخیستی دی. د دې لینک به زه په ډسکرپشن کې ورکړم. دا ریسرچ پیپر تاسو خامخا وګورئ.